تاپس نمرما پوهیگم اوس تاپس نمرما پوهیگم اوس خیال میں دے نور بنه کړېګم اوس یقین می دا دې چې صبرېګم اوس پنی مشبو کله جړېګم اوس ارمان دې مشا نه یریګم اوس دا ستا په شا کله پټېګم اوس زه په دې ښار کې نور کېږم اوس زه په خپل ځان کې پیدا کېږم اوس وګوره تا پسې اوتر نه یمه اوس دې د هجر په خنجر نه یمه لکه چې ومه در په در نه یمه هوش و حواس ځینې بهر نه یمه د خپله ځانه مرور نه یمه روح شوم زخمي اوس په ځیګر نه یمه شوم چې په خود نو بختور نه یمه شومه بدل هغه بسر نه یمه اوس لیونی نه یم سم شوی یم فکر وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ډیر ګران صدر صاحب په اجازه باندې لیکداري اسد صاحب فدا صاحب ورور دغه نور ملګری شي نامي ځا خلمن وخت به لګي ډیر مننه کوم او واصف الله صاحب چې کوم زموږ ملګری دی هغه له پکې مونږ یو دوه درې شی ول په کار دی چې دعوت ورکړې او نن ډېر ښه دی دا موږ سره په تاریخ کې پرته ولا خبره نو که دوه شعر دی ویلې واصف صاحب مزه به کړې و خادي به شي وې دا ملګری فرمایش د مزدور دی خو د الکانو دا فرمایش دی نو دا بدل دی پیدا صاحب لیونه نه اوس سم شوی لیونه نه اوس سم شوی دا کل فکر خاون شوی تا پسې ډیر زیات کړېدلې په زور زور جړېدلې زه په قدم قدم لوېدلې خو په لوېدو کې باسېدلې بس ته نور روغ لراغلی یم لیونه نه یم په حال یم اوس زه د یو نظم خلیقوال یم اوس د خپلو سیالو سره سیال یم اوس زه هنرمند د دې کمال یم اوس چې د اشنا د ځنې خال یم اوس زه په تیرو کې بل مشال یم اوس هم د یو بل د مخ شمال یم اوس ځان له شړی او تا له شال یم اوس زه په تیرو کې بل مشال یم اوس هم د یو بل د مخ مشال یم اوس هم د یو بل د مخ شمال یم اوس ځان له شړی او تا له شال یم اوس کاري صاحب په سر د خاورو بادولو خلاص شوم د وړو لویو د خندلو خلاص شوم زه د علم د زورولو خلاص شوم د ببر سر ګریوان شلولو خلاص شوم په ځمکه کرښې د راښکلو خلاص شوم د ډېرو دشتو د مزلو خلاص شوم زنځیر په خپو کې د تړلو خلاص شوم وګوره تا پسې چمړ نه شومه هغسې بیا په خاورو خړ نه شومه لکه پاگل هسې لغړ نه شومه په خپلو وینو کې ککړ نه شومه خندا ژړا کې په کړ کړ نه شومه زارماني ستا د انګړ نه شومه زارماني ستا د انګړ نه شومه تا پسې نمرمه پوهېږم اوس تا پسې نمرمه پوهېږم اوس خیال مې دی نور بنه کړېږم اوس یقین مې دا دی چې صبرېږم اوس په نیمو شپو کله جړېږم اوس ارمان دې مشا نه یریږم اوس دا ستا په شا کله پټېږم اوس زه په دې ښار کې نور کېږم اوس زه په خپل ځان کې پیدا کېږم اوس وګوره تا پسې اوتر نه یمه اوس دې د هجر په خنجر نه یمه لکه چې ومه در په در نه یمه هوش و حواس ځینې بهر نه یمه د خپله ځانه مرور نه یمه روح شوم زخمي اوس په ځیګر نه یمه شوم چې په خود نو بختور نه یمه شومه بدل هغه بسر نه یمه اوس لیونی نه یم سم شوی یم فکر خاون شوی یم وګوره تا پسې اوتر نه یمه اوس دې د هجر په خنجر نه یمه لکه چې ومه در په در نه یمه هوش و حواس ځینې بهر نه یمه د خپله ځانه مرور نه یمه روغ شوم زخمي اوس په ځیګر نه یمه شوم چې په خود نو بختور نه یمه شومه بدل هغه بسر نه یمه شاه صاحبه شومه بدل هغه بسر نه یمه اوس لیونی نه یمه سم شوی یمه دا کل فکر خاون شوی یو دوه سړی والا پروژه مې ده کافر
خبره ته ټول د پورې خسر صاحب د پورې غره په څوکو کې واخرې بلې دا عزیر دا راته یاد دي چې د پورې غره په څوکو کې واخرې بلې کېږي د پورې غره په څوکو کې واخرې بلې کېږي یو شور دی د مرغان او سنا د نخترو یو زوک دی چې راځي دا شرګندو د دې غرنه بیا پیغلو چې نه کو په سر ګیډي را په سر کړي چا ګوتې دې ریبلې په چیرړو باندې تړلې خو فدا صاحب خو زه هم د خپل ورک نظر په ورکې پسې ګرځم چې هغه لیونی به د خوب باندې تلي هسې نه چې ګوتې په لور باندې ریبلې مننه کوم یو وایم تاسو څه یاد کړئ زه یم مزدور سره وکړه داسې مې یاد شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم داسې مې یاد شي حضرت علی حضرت صاحب داسې مې یاد شي چې پخوا زه چې لا ماشوم وم په هېڅ نه پوهېدم نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي وو د پلار نه پاتې شوم ډېر وړوکی هره ورځ مور به مې وړو پنډوکی په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې په چا یې سپینې په چا سرې خرڅولې ولې چې مزدوري به وکړه ښه به م خوړه چې نه به ونو بیا سړه به م خوړه هر ماښام ستړي ستړي ما ته به وه ډانګې په لاس غوټۍ شاته به وه تېنه پنسې به لار کې سپو خوړلې شونډې به یې وچ وسوېلو خوړلې قاري صاحب چې د خطک پر پوهېدو شوم د سکول د تلو د راتلو شوم نو کتابونو د پیسې نه وې زما بسته نه وه جامې نه وې ما مور ته چغې او سورې کړلې منډې به ما تر دروازې کړلې مور به په منډه رایسار کړمه د سکول وړو ته به یې خوار کړمه خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرق زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپای درې کتابونه کېښوه یو سلیټی څو چاپونه کېښوه بس یوه ورځ به چې زه پاس شومه زه ور داخل په بل کلاس شومه خو بیا کتابونو له پیسې نه وې هم قلمونو له پیسې نه وې نو مالک ته مور مې قرض او دار له لاړه د کلي هر خان له هر خوار له لاړه چا پیسې ورنه کې ستومانه راغله لکه ګلی چې د اسمانه راغله کوټې ته لاړه سیپه پټه راوړه پټ د پلو لاندې یې غوټه یوړه لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې بسته یې راوړه قلمونه لاس کې ما ورته ویل مورې تا څه شی یوړه دا کتابونه دې د کومې راوړه ویلې ما سړی وټی خرڅه کړه ما ستا روسي پرې وټی خرڅه کړه اسمان ته یې وکته بیا وبړېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې وویل چې یا خالقه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کړه دې هم چرې مړه رانه کړه اسمان ته وکتل الله نوره اسمان ته وکتل بیا وبړېده شوه په ژړا خدای خبر څه ګڼېده خو دومره مې واورېده چې یا خالقه د قدرتونو خو دومره مې واورېده چې یا رازقه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کړه خېټه دې هم چرې مړه رانه کړه نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور ښېرې مې لا غوږونو کې دي زما بسر هغه روټۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده ده راته د مور هره سلګۍ یاده تیره سیلۍ ده او وریږي باران تیره